پوهیږئ چې پوینټ نیمو یا د نیمو نقطه د نړۍ تر ټولو لرې ځای دی له وچې ځمکې څخه. یعنې دا له هر انسان او هرې وچې ځمکې څخه تر ټولو لرې ځای دی په دې نړۍ کې. دا د آرام سمندر په جنوبي برخه کې موقعیت لري او که تاسې په دغه ځای کې ولاړ اوسئ نو ستاسې په خوا او شا کې به تر ټولو نږدې ځمکه 2688 کیلومتره لرې ووسي، کوم چې د ډیوس آیلینډ یا جزیرې په نوم یادیږي. څلورو خواو ته ځمکه دومره لرې ده له دې ځایه چې تر ټولو نږدې انسان به تاسې ته پورته نړیوال سپیس سټیشن کې موجود انسان اوسي، ځکه سپیس سټیشن 400 کیلومتره پورته له دې ځای څخه حرکت کوي او د همدې خاطره دغه ځای ته د نیمو نوم ورکول شوی، ځکه نیمو په لاتیني ژبه کې هیڅ چاته ویل کیږي. د حیرانۍ خبره دا ده چې په دې پوینټ نیمو کې ماهیان او سمندري مخلوق هم وجود نه لري، ځکه د دې ځای په خوا او شا کې اوبه په دوامداره توګه تاویږي او گردش کوي، چې له امله یې په دې نیمو نقطه کې غذایي مواد شتون نه لري او د اوبو د تاویدو له امله له دې ځایه غذایي مواد شاوخوا ته ځي، چې له امله یې سمندري ژوي په دغه ځای کې خوراک نشي ترلاسه کولی او له دې ځایه لرې ځي. همدا چې دا ځای له ځمکې تر ټولو لرې ځای دی، نو ساینسدانان هم په دغه ځای کې زاړه او خراب شوي سټلایټونه راغورځوي له فضا څخه، او همدارنګه د نړیوال سپیس سټیشن استفاده چې کله ختمه شي نو هغه به هم په همدې ځای کې راغورځول کیږي او له منځه به وړل کیږي. نور جالب او معلوماتي ویډیوګانې مو د راز ټي وي په یوټیوب چینل کې لیدلی شئ.